السلام علیکم. 2 ډکي زعفران چې تاسو په یو ګیلاس تړ موپۍ کې اچوئ، مکس کوئ او روزانه څکئ، 8 قسمه فایدې به تاسو ته میلاویږي. په لومړي نمبر به ستاسو موډ ښه کیږي، یعنې په طبیعت کې به مو تازګي راځي. سټرس دا ختموي. انټي ډیپریشن اجزا په زعفران کې موجود دي. نو کم خلک ذهني تناو ښکاروي او هر ټایم پریشانه وي، هغې چې دا پی استعمالي د زعفرانو والا، نو موډ پرې ښه کیږي ورسره، طبیعت پرې ورسره ښه کیږي. په دویم نمبر باندې به هغه خلک چې دای حافظه کمزوري، مازغې کمزوري، ذهن یې ډېر زیات ستړی کیږي، ذهني تکاوټ وي ورته، نو هغې چې دا استعمالي حافظه به هم ښه کیږي. هغه طلبه چې یاداشت یې کم وي، مازغې ډېر زیات کمزوري وي، څه ورته یادیږي نه، نو هغې لپاره هم دا ډېر زیات بهترین دی د زعفرانو پی استعمال. په دریم نمبر باندې د سترګو بینایي ښه کوي. د کومو خلکو نظر کم شوی وي یا که په کمیدو وي، هغې چې دا نسخه استعمالي، نو د سترګو نظر به هم واپس بحال شي، کمیږي به نور نه. بل د سترګو چې څومره بیماری وي، نو دې سره به انشاءالله په مزه مزه ختمې شي. څلورم نمبر باندې د زړه صحت لپاره، د زړه طاقت لپاره دا نسخه ډېر زیاته بهترینه ده. دغسې کولیسټرول کنټرول کوي او های بي پي هم سټیبل کوي. پنځم نمبر باندې نظام هاضمه چې کوم ده، هغه ډېر زیاته ښه کوي. یعنې د معدې څومره مسلې وي، ګیس، بدهضمي یا خېټه سخته وي یا هضمه نه راځي، نو په دې نسخې په استعمال د معدې ټولې مسلې انشاءالله ختمې شي. شپږم نمبر باندې به تاسو سکین چې کوم دی، ستاسو مخ کې به ګلو راځي، یعنې چمک به راځي، مخ به صفا سوتره شي، تازګي به پکې راشي، چمک به پکې راشي، او چې څومره دانې وي مخ نه، هغه به هم ختمې شي. په اووم نمبر باندې مردانه کمزورۍ دپاره، اعصابي کمزورۍ دپاره او جسماني کمزورۍ دپاره، چې کوم نارینه کمزوري وي، مردانه طاقت یې نه وي، نو هغې چې دا نسخه استعمالي، مردانه طاقت پې بحال شي، د پټو طاقت پې بحال شي، اعصابي کمزوري هم انشاءالله ختمه شي. په اتم نمبر باندې هغه زنانه چې د هغې منځ دوران کې ډېر زیات درد وي، یا یې ملا ډېر زیات دردونه کوي، خپې دردونه کوي، پټو دردونه یې ورته، چې هغه زنانه دا نسخه استعمالي، نو دردونه به انشاءالله ختمیږي او د پټو طاقت به ورته میلاویږي. دا نسخه څنګه جوړول دي، څنګه استعمال دی، هغه زه تاسو ته ښیم، خو د دې نه مخکې دې کې یو څو احتیاطه کول دي. ګورئ، کوم زنانه پریګننټ وي، حمل دوران کې د دې استعمال دی نه کوي، ډېر زیات واړه ماشومان د دې استعمال نه کوي، کوم خلکو ته د الرجي مسله وي، هغې د دې استعمال نه کوي. بل به دا یو ډکی یا 2 ډکي، یعنې د زعفران یو تار یا 2 تاره، دا به روزانه تاسو خوراک کوئ، د دې نه به سیوا نه کوئ، ځکه چې دا ډېر زیات وي طاقتور. په زعفرانو کې ډېر زیات ویټامینز وي، منرلز وي، نو چې کوم ډېر زیات طاقتور خوراک تاسو مقدار سیوا کوئ، نو هغې سره ستاسو خېټه خرابېدی شي یا نور څه مسلې راپېښېدی شي. یو یا 2 تاره، یو یا 2 ډکي د زعفران، هغه ټولې ورځې له کافي دي. نو دغه احتیاط پکې تاسو وکئ. د دې نه پس بیا تاسو نسخې داسې جوړه کړئ چې یو یا 2 ډکي زعفران چې کوم دي، هغه په تړ موپۍ کې به واچوئ او 10 منټه انتظار به ورته وکړئ چې هغه ډکي زعفران، هغه تارونه په دې پۍ کې حل شي، په چمچ پې بیا حل کړئ او هغه به وڅکئ. دویمه طریقه دا ده چې پۍ تاسو په مزه مزه اور ورپسې بل کړئ، په اور باندې لوښی کیږدئ، پۍ پکې یو ګیلاس واچوئ او یو یا 2 تاره د زعفران پای کې واچوئ او چمچ پکې تاووئ، چې هغه پکې مکمل حل شي، هغه پۍ راکوز کړئ او تړه مې کوئ او بیا یو ګیلاس وڅکئ. په دې نسخه چې تاسو عمل وکړئ، د کومې فایدې چې ما ذکر کړي، دا هم تاسو ته انشاءالله میلاویږي، او د دې نه سیوا به تاسو بدن کې هغه تکاوټ، ستړیا هم ختمه شي، او انشاءالله دې نسخې سره به تاسو ډېر زیات ښه فیل کوئ. د ډېرو سپلیمنټس، د ډېر طاقت دوایانو ضرورت په تاسو نه راځي، او د یخنۍ موسم کې، یعنې د ژمي موسم کې، دا ډېره بهترین نسخه ده بدن ګرم ساتلو دپاره، خاص کر د مشرانو دپاره او د نارینه او زنانو دپاره ډېر زیاته بهترین نسخه ده. دا خامخا په دې عمل وکئ. امید ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. که داسې مستند معلومات باندې ویډیوز کتل غواړئ، زما چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ، دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. زما را دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي. آمین. الله حافظ.